السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو مسلمانانو ورونو، یو څو ورځې په ټولنیزو رسنیو کې دغه شان تصویرونه ډېر ښکته او پورته کېږي چې یو څو زنانه ماشومان د سړک پر سر باندې په دې واورین موسم کې په دې ساړه او یخ کې ناست هغه سودا پلوري او یا خیرات ټولوي، سوال کوي. نو دغه بعضې خلک دغه تصویرونه نشر کوي او دغه یو قسم د افغانانو دپاره که سړی فکر وکړي د افغانانو لپاره دا یو ډیره لویه خبره ده چې د افغانستان په دې امن هیواد کې او په دې قرار هیواد کې اوس یو څوک دومره لوی فکر ته مجبوریږي چې هغه په دې واوره کې د سړک پر سر باندې هغه په جمپ باندې کینی او سوال کوي. نو د ټولو مسلمانانو خصوصا هغه تجاران چې د افغانستان سرمایه داره تجاران دي، نو هغې نه موږ د مظلوم ولس بار بار دا هیله ده چې د دغسې خلکو لاسنیوی وکړي، د دوی سره مرسته او کومک وکړي. یو عادت په موږ افغانانو کې چې دی ټول عمر د موږ بس په همدې کې تیر شو چې زه یو ته پیغور وکړم هغه بل ته پیغور وکړي، زه د جمهوریت والا ته پیغور وکړم جمهوریت والا ما ته پیغور وکړي. دغه تصویرونه د جمهوریت والا نشر کوي د پیغور په خاطر چې امارت کې دغسې کېږي، زه بیا رجګېږم څه تصویرونه پیدا کوم د جمهوریت د وخت هغه نشر کومه. نو د دې په ځای باندې چې موږ یو بل ته پیغور ورکړو باید د چا چې د وسه کېږي هغه د دغسې خلکو لاسنیوی وکړي، مرسته او کومک باید ورسره وکړي، نه دا چې دا یو بل چاته د پیغور او یا د یو غار په شان یو وسیله ترې جوړه کړو د هغې په طریقه باندې وکاروو. دغه زنانه دغه ماشومان هلته زموږ او تاسو زړه ورباندې درد وکړي، هلته زموږ او تاسو زړه ورباندې خوږېږي که موږ او تاسو دا خپل ماشومان فرض کړو، خپل کوروالی فرض کړو، نو بیا موږ او تاسو پوهېږو چې دا څومره درد لري، دا څومره سخت دی چې د ما د کور والا خدای دې موږ او تاسو وساتي داسې د موږ تاسو زنانه هغه په لوی سړک باندې کیني، هغه سوال ته او خیر ټولولو ته مجبوریږي. نو بیا د انسان سره د دې احساس پیدا کېږي. د موږ افغانان د موږ لوی تجاران هغه کولی شي چې په سلګونو او زرګونو خلکو کورنیو پالنه وکړي، خو لیکن موږ کې یو بد عادت دا دی چې کله د موږ یو څوک مشهور شي یا پیسه داره شي نو هغه بیا بس پښه یو په بل واړوي کېږدي، نو هغه بیا مزدوران پیدا کوي په هغې باندې کار کوي، نو خپله کار نه کوي. صرف د یو خبره درته وکړم، د دنیا تر ټولو شتمن کس په ټوله دنیا کې چې اوس تر ټولو شتمن کس دی اکثریت خلک به یې پیژني ایلن ماسک چې هغه د ټویټر او څه نورو کمپنۍ لري. د ده حالات که تاسو وګورئ دی تقریبا په 24 ساعتو کې 14 ساعته یا 14 ساعته دی ورځونه په کار کې په کاري دفتر کې وخت تېروي او د هغه خپلو همکارانو د خپلو کارګرو سره دی وخت تېروي د دې په خاطر چې هغه مایوسه نه شي، هغه د کار نه لرې ونه اوسېږي، هغه د خپل کار نه زړه تېر نه شي، نو دی د هغې سره کار کوي، مزدوره کوي. سره د دې چې نړۍ تر ټولو شتمن کس دی. د موږ افغانان چې لږ شتمن شي نو بیا ودونه په دوبۍ کې جوړوي، بیا چکرې ته هندوستان ته او لندن ته نورو ملکونو ته ځي او هغه افغانان هغه مظلوم مسلمانان هغه بیا د دوی د یاد نه ووځي. نو باید د دې په ځای چې موږ د دوبۍ او د لندن او د پاریس چکرې ووهو، هلته موږ ودونو کې او په مجلسونو کې ونډه واخلو، د هغې په ځای باید موږ د خپلو مظلومو افغانانو لاسنیوی وکړو. خو دغه یو تصویر په آخري کې درته نشر کومه، یو کس ډېره عجیبه خبره لیکلې، وایي کله چې افغانستان کې له لوږې مړ شي بیا به 2-3 ورځې وروسته دغسې خوراکونه درته تیار شوي وي تا پسې. نو یو کس تر هغې پورې موږ ته انسان نه وي، تر هغې پورې موږ ته اهمیت نه لري چې تر څو پورې دی په لوږه په تنده او په تکلیف کې وي، خو کله چې مړ شي نو بیا بس موږ بیا هر یو ځان بزرګ کوو، بیا ځان اوچت کوو چې زه یې خیرات پرې کومه او زه یې سکات پرې کومه. خپله همدا هم هېر کړي وي چې دی خپله د لوږې د حالات ته رسېدلی و، د لوږې دی مرګ ته رسېدلی و، د ده ماشومان کورواله هغه د لوږې کوم حالات ته رسېدلی دي. نو د الله په خاطر باید موږ ټول افغانان سره یو شو او د دغسې مظلومو خلکو لاسنیوی وکړو. السلام علیکم ورحمت الله.